موږ د پښتنو ترجیحات بیا بوډاګی دی، بختي رحمان دی او د علي شامور ده. هلکه دا شعر نه دی مړه خبره ده یار چې بیا یې درته ووایم. مطلب مې دا دی چې دا خلک سنجیده شي نو موږ به ورته سنجیده شعر ووایو او ورڅه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم. ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان راشي. تاسو وایي سنجیده شعرونه ورته ووایي دا خیال نه دی ورته اوس دا من غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنګ دی دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن بیرته راوګرځېږه یار جنګ دی. ګلمینې ځکه په وطن شهید شوم واده به بیا شي که نظار جنګ دی. په اشارو لګیا دي خولې باندې یاران غلي دي د وطن نوې حادثې باندې یاران غلي دي. په اشارو لګیا دي خولې باندې یاران غلي دي د وطن نوې حادثې باندې یاران غلي دي. زما په هرې نیمګړتیا باندې ښکاره غږېدل خو زموږ ماتې دروازې باندې یاران غلي دي. او زیارتونو له سعودي ته د بادب روان دي او په خپل کور کې په کعبې باندې یاران غلي دي. پس له ماتېدو مې هم روان ګوري ژوند راته په یو دوه کې حیران ګوري او زموږ په حال باندې خاموشه دی او له یو مودې راته اسمان ګوري. دا محفلونه و زما له برکت آباد زه د یارانو په غږ بیرته د نارې سړی وم او ستا په بلا بلا خبرو به زه غلی ومه. داسې یو وخت و چې زه ډېر د حوصلې سړی وم او کوم ګزارونه چې صحیح شوي دي هغه زمونږ په تندي شوي دي چې ستا پیزوان مې ومنلی پکې څه کال هغه غنم رنګي شوي دي. چغې دې څنګ نه اورېدې خدایه چې د شارک نه یې نږدې خدایه صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایه. زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایه. زه چې بتلم د خراباتو په لور ته ماته لار کې ودرېدې خدایه. درغاړي وځمه زه چېرته یې ته ای د حرم و بتکه دی خدایه. بیا هدف یې زموږ ځمکه د یریږم په اسمان کې الوتکه د یریږم. سوځول پکې د مړو روا نه شي له قبرونو ځمکه ډکه د یریږم. او کاروبار د لوڼو اوس هم په عروج دی وړه لور مې بې درکه د یریږم. او د پنجاب نه مې طالب کې اوچت نه کړي تذکره زما نه ورکه د یریږم. د خپل رور په مرګ به ځان زری زری کړي یو جینۍ ډېره نازکه د یریږم. او پښتونخوا نه چېرته لاړ شمه درمانه د تګ لار مې ته راټکه د یریږم. راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې ناهمه مسله ده. یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د ادم نه تر دې دمه مسله ده. او په وینو رنګ د پښتنو کور یم هی هی د رنګ رنګ حادثو کور یم د شهید شوو ارمانونو ښار یم زه د لوټ شوو قافلو کور یم. زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده. ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی وزن له څادر او که رسۍ ښه ده. ووایه وایزه د عشق بله دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده. او کم از کم د مخ د ګاونډۍ خو ده ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده. بابر بیا بیا وایي چې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر د یم په غم باندې شریک روان کنډر باندې ولاړې دروازې. او دې سازش کې د هوا لاسونه شته د دیوال سره چې لاړې دروازې هغه څه چې غم هم د مرور داسې یمه لکه شاړې دروازې. او زه د کور یمه پردې پورې حیران ته در مانه رانه غواړې دروازې.